خبره دی د عزت برکت تر مال میش برکت څه توکي غالبا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد دی برکت دې ته ویل کیږي کله کله د یو چا کپړی یو پټوي صدرې را واخله کزموشتي لنګوټه را واخله خولۍ را واخله چوټ را واخله ډېر عمر ورو یو سړی و یاره دا پټو تقریبا د 100 کالو زما سره دی زما دغه چوټ چې دی هغه تقریبا د 100 کالو زما سره دی دې ته د الله رسول برکت ویلي دا برکت من شي دی ما یو جوړه چوټ درلود تقریبا کدر تو وایم بیخي لاس ولس کاله ما پښو کول زبل منزل کې را چو کېدلم د کمرې سره منځ پر راتلم کې یعنی هغه چې اغلا کړل یغلا کړي نه دی یو سړی چې وټ ورک شوی بیا ما چې وټ ما ورکی مال دا وې سفیر ته راوړه ولکه بیا راوړي دي یعنی بیا زه هغه راځي زه په لچ شو خیر زما په لچ شو چې دی هغه شو کې زما بس دا ما چې ما چې وټ دی وړه یار بس زیات په نزول بیا په وټ کې نه راځي کې زما تا ته نو زما چې وټ څه فائدہ درو کې چې لاس ولس کاله ما په شو کړی دي تا ته پسندې و دا هغه چې دی خاص نه دی پروانه لري لیکن زما څو کار را خراب کړي د الله رسول ودیته برکت ویلې دي چې چاته یو شی ډیر ټیم وروي ودیته برکت وایي مشتي خو سهاري و جوړه کالی دي سبب له جوړه کالی دي بل سبب له جوړه کالی دي برکت یو شی نشته بکی هیڅ برکت دی هغه نشته بکی نظمش په عمرو کې برکت نشته نظمش په صحت کې برکت نشته نظمش په مالو کې برکت نشته نظمش په کورو کې برکت نشته نظمش په دسترخوان کې برکت نشته بالکل برکت نشته بی عائشہ صدیقه وای ما یو قمیص درلودی ما یو قمیص درلودی په نږدې علاقه کې په مدینه شریف کې چې بکله واده کېدی نو یو ناوی به ولا نو هغه بیا کپڑے مپړي هغه د واده کپڑے نه درلودي دا اسما قمیص به ویوړی اورا زودوی او درې به استعمال کوي بیا به بیرته راوړي اوراز دوی درې هغه د واده شپې کې تیرې کې بیرته به موږ لراوړی نو کدا خلکو ته کدا شته دا چې مال دولت سره نه دې ته ناکامي ویل کیږي په خدای قسم عائشه صدیقه د ګر جهان ناکام ترینه شزول العیاذ بالله صحیح سلو ورته وګورئ یو قمیص لري دا قمیص نو بیا د ودو د پاره علایده په خلکو حال راواسته وای زنانو چې دغه یو قمیص دی غسته دا راکې موږ د خپل کور واده پکې تیرو نو ودونه هم خوندور ولو اولادونه هم ډیر راوړل خوشاله به هم ولو جوړ به هم ولو نن زما استاد ودو حساب ولګوا یو ناوی د چې د زما استاد ناوی نه پر کیږي خدای دې وکي هغه د ریړی والا چې ریړی چلیه د اغلو چکسلو هغه د مالدار خلکو عمر سره د دې کپڑے څوای د دې سنگار څوای یو جوړه په 50000 په لک روپۍ په 2 لک په 15 لک هغه د واده د شپې جوړه خو بیا په 10 لک په 12 لک دی جوړ کړي بیا په ټول ژوند نه نصیب کیږي چې وای غوندې ته چې شوي دې ته به برکت وای مال الله در کړی دی برکت چې دی هغه نه دی پکې چولې لکه څنګه اوس به سړی وای یار زمال غواړم زه برکت نه غواړم برکت دا معنا ده یو سړی چې دی هغه 80 کال عمر الله ور کړی چې څلو بل سړی تم الله 80 کال عمر ور کړی دی دا کم سړی چې 80 کال عمر لري دا ماستر ولو ټیچر ولو پروفیسور ولو پرنسپل ولو په کالج کې په 100 نه په زرو شاګرد دی ٹھیک سو دا بل سړی چې دا انپړ وو دا مطلب سبق نو ویلې پردم اویا کال تیر سو پردم اویا کال تیر سو دیم اویا کال مړ سو دیم اویا کال مړ سو دا سړی چې تعلیم یافته ول چې مړ کېدی په جنازه کې په لګو انسانانو دا بل سړی چې د غسی او بے ځای ژوند تیر کړی په جنازه کې په مټ د مالی 15 کسانو نو د چا ژوند برکت من سو دواړه چشتي دواړه اویا کال دي دا یو برکت من دی دا بل برکت من دی یو سړی را ولاړ په خپل ژوند مثلا 10 کال 40 کال عمر دی پاکي قران یاد کی پاکي بخاری یاد کا پاکي علم حاصل کی مولوی صاحب سو مفتی صاحب سو ټیک سره دا بل چې دی هغه رقم دی یا ریړی چلی یا رکشا چلی یا ځای منشد صحیح سلو اوس دا سړی چې کوم علم حاصل کړي د په ژوند کې برکت سره دی بل سړي په ژوند کې برکت نشته ولی د په خپل ژوند کې قران یاد کوي بخاری یاد کا علم حاصل کوي صحای ستای مویل ټیک سلو دا بل یو شی نه دی کړي انګوټه چاته دی کومبولي هغه چې د خط کې ګوته لګي اوس ته وګوره د دواړو ژوند چې دی هغه څلويش کړي دی یو سړی چې دی هغه قران پکې یاد کوي دا بل سړي دروسه پر نظرانه دیسته و دې ته برکت وای دا بل کې برکت نشته ټیک سلو موږ په برکت باندې نه پیژو برکت من ژوند دغه دی عزیزانو چې د چا په ژوند کې یو کمال حاصل سلو هنر حاصل سلو شاګردان یې پاتې سو مریدان یې پاتې سو دا غره کوم مطلب
که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورودین آغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.